هندوستان کې بابري مسجد چې اوس به پکې بتخانه جوړه شي. لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال. بابري جومات د هندوستان په اترا پردیش ایالت اویدا نومي سیمه کې موقعیت لري. دغه جومات د مغول امپراتور بابر په واکمنۍ کې په 1528 زیږدیز کال کې جوړ شو. هندوان ادعا کوي چې بابر پاچا د بابري جومات د جوړولو لپاره د راما معبد وران کړ او دغه مسجد یې پرې جوړ کړ. هندوان وایي چې د بابري جومات سیمه د دوی د خدای یعنی راما د زیږیدنې ځای و او همدلته پخوا د راما په نوم د هندوانو یو عبادت ځای شتون درلود چې وروسته بابر پاچا او مسلمانانو وران کړ. د دغه جومات په اړه د نړۍ او په ځانګړي ډول د هند سني او شیعه مسلمانان هم سره مخالفت لري. د هند شیعهګان وایي چې بابري پاچا د دغه مسجد د جوړولو چارې میر باقي ته سپارلې وې او میر باقي په خپله شیعه و. که څه هم د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ لا پیړیو د دغه مسجد پر سر ناندرۍ شته دي، خو په 1949 زیږدیز کال کې هندوانو د بابري مسجد سیمه محاصره کړه او 9 ورځې په پرله پسې هلته د راما عبادت وکړ. وروسته د هندوانو یوه 80 کسیزه ډله بابري مسجد ته دننه شوه او هلته یې د راما او سیتا مجسمې یا بتان کیښودل. د دغه ستونزې د حل لپاره د هندوستان د وخت حکومت د مسجد دروازې وتړلې او دغه سیمه یې د دعوې سیمه وبلله. هغه مهال د هندوستان لومړي وزیر جواهرلال نهرو اتر پردیش ایالتي چارواکو ته امر وکړ چې له بابري مسجد ټول بتان او مجسمې لرې کړي. نن ورځ د هندوستان سترې محکمې پریکړه وکړه چې د شواهدو پر اساس بابري مسجد د هندوانو ملکیت دی او مسلمانانو ته به د مسجد د جوړولو لپاره په همدې اویدا سیمه کې یو بل ځای ورکړل شي. د یادونې ده چې د نړۍ او په ځانګړي ډول د هندوستان مسلمانان بابري جومات سپېڅلی ځای یادوي او سر له اوسه یې د هند سترې محکمې د نننۍ پریکړه یو اړخیزه پریکړه بللې ده او په وړاندې یې غبرګون ښودلی دی. هندي مسلمانان ادعا کوي چې هلته د مسلمانانو غږ په دې نه اورېدل کېږي چې دوی په هندوستان کې لږکي دي. د هند حکومت د مسلمانانو د غبرګون د مخنیوي په پار نن ورځ لا وړاندې زرګونه پوځیان اویدا سیمې ته لیږلي وو. ښوونځي او پوهنتونونه هم رخصت شوي وو. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.